السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله روغ او جوړئ. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک سټوري باندې لینک شیر کړو. یعنې ملګرو دا تاسو ته پته ده چې موږ فیسبوک سټوري باندې یوازې ویډیو شیر کولی شو او عکسونه شیر کولی شو، خو زیاتره ملګرو ته به دا طریقه نه وي چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک سټوري باندې لینک شیر کړو. دا طریقه زیاتره هغو ملګرو ته کار کوي کوم چې یوټیوب چینل لري یا هم ویب سایټونه لري، غواړي چې خپل ویب سایټ ته اعلانات وکړي، نو تر ټولو اسانه لاره هم د فیسبوک سټوري ده. نو ډېر خوندور اسانه ویډیو ده چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک سټوري باندې لینک شیر کړو، خپل د ویب سایټ یا هم د یوټیوب چینل ویوز ورباندې زیات کړو. نو که غواړئ چې دا او دې ته ورته نور خوندور معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کوم چې د بیل آیکن ده په هغه باندې ضرور کلیک سره وکړئ. نور مو که ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. اوس ورځو ویډیو شروع کوو چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک سټوري باندې لینک شیر کړو. هغه که د یوټیوب چینل وي، هم که د ویب سایټ وي، یا هم بل کوم سوشل میډیا لینک وي، موږ کولی شو فیسبوک سټوري باندې شیر کړو، هغه باندې ویوز لاسته راوړو. نو موږ سره اوسیږئ. زه به تاسو خپل لومړی فیسبوک سټوري درته خلاصه کړم. تو ګرم ما اوس سټوري فیسبوک باندې نه ده لګولې، زه غواړم خپل سټوري باندې لینک شیر کړم. نو دا لینک به موږ څنګه شیر کوو؟ نو دې لپاره به تاسو ملګرو لومړی راځئ خپل ګوګل کروم ته. موږ دا ګوګل کروم په هر موبایل کې موجود دی. ګوګل کروم به را خلاص کړئ. ګوګل کروم چې ملګرو را خلاص کړو، دلته به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ پکې را خلاص کړئ. صحیح ده ملګرو؟ او کوم چې د فیسبوک علامه ده دغه ځای به کلیک وکړئ، دلته به فیسبوک پکې را خلاص کړئ. ما الریډي خپل فیسبوک پکې څنګه ده را خلاص کړی ده. نو دا مو چې ملګرو را خلاص کړئ، پاس دغه سرچ ته به راسئ ملګرو د چې ده. صحیح ده؟ دلته سره دلته به ولیکئ اف بي لینګر. ملګرو دا به څنګه کوئ ولیکئ، دا مو څه ولیکئ ملګرو .com. صحیح شو ملګرو؟ دا مو څه ولیکئ، دا به سرچ کوئ. دا مو چې ملګرو سرچ کړو، نو یو شېبه به ورته انتظار وکړو، موږ ته به داسې یوه صفحه مخې ته راسي ملګرو. لومړی سره کلیک کړئ یور لینک ټایټل ډسکرپشن چوز فایل. دا به موږ اوس ورته ډک کړو. یور لینک زه به ورسم د خپل یوټیوب یوې ویډیو لینک به پکې را کاپي کړم. زه به راسم یوټیوب ته او د خپل چینل څخه یو ویډیو راواخلم او لینک به یې کاپي کړم. هر ډول موبایل لپاره 5 ډېر ضروري کوډونه. نو دا ویډیو خامخا ملګرو تاسو سره وګورئ، ځکه ډېره مهمه ویډیو ده، ډېر خوندور معلومات په دې ویډیو کې شیر شوي دي. نو اوس به راسم ملګرو، د چې نه به راسم بېرته به همغه ګوګل کروم ته راسم. یور لینک کې به ملګرو تاسو همدا کوم لینک سره کاپي کړی ملګرو، دا به څنګه کې دلته پکې پیسټ کړئ. نو دا مو چې پیسټ کړئ ملګرو، تاسو په خپل وګورئ ټایټل او ډسکرپشن څنګه شو ملګرو، په خپله ډک شو. او کوم چې ما پکې هغه کې ورکړي ول دغه ویډیو کې، هغه ټول په خپل دلته ډسکرپشن کې راغلل. څو ګورم لینک مې سې پیسټ کړ، ټایټل خپل ولیکل شو، ډسکرپشن هم په خپله راغی. نو اوس به مونږ دلته تاسو چې شکل لیکل سمبټ، نو په دغه سمبټ اپشن باید تاسو کلیک وکړئ. نو سمبټ مو چې وهو نو مونږ دلته څنګه کې وایي تاسې 18 یا هم 14 سکینډه صبر وکړئ. لاندې مونږ وګورئ سکینډ روان دي، دا تر څو یو ته ورسېږي نو زمونږ کار پکې پای ته رسېږي. نو لږ به ورته انتظار شو تر څو ملګرو دا سکینډ پای ته ورسېږي. نو ملګرو کله چې هغه پای ته ورسېږي نو داسې صفحه موږ ته راکوي شیر آن فیسبوک. صحیح ده ملګرو؟ په دې شیر آن فیسبوک باندې باید موږ دلته کلیک وکړو. شیر آن فیسبوک مو چې وهو نو ملګرو یو شېبه به انتظار ورته وکړو تر څو موږ ته بل یو انټرفیس را خلاص کړي. نو لږ به ورته انتظار وکړو. نو ملګرو ته موږ ته 2 پوسټ اپشن راکوي، یور سټوري ده ملګرو او نیوز فیډ ده. که غواړئ په پوسټ څنګه کوئ شیر کوئ، خپل آی ډي څخه د نیوز فیډ باندې کلیک وکړئ. که غواړئ سټوري ولګوئ نو یور سټوري باندې به کلیک وکړئ. که غواړئ چې دواړه وکړئ نو بیا په دواړو ټیک مارک ولګوئ، خو ټیک مارک به تاسو خامن لګوئ. زه غواړم تنها سټوري ورکړم او نورې پوسټ نه غواړم شیر شي زما په اکاونټ کې، نو تنها یور سټوري باندې زه کلیک کوم. چې یور سټوري مو وهو نو دلته پوسټ اپشن چې ملګرو کوم ده، په د پوسټ باندې به کلیک وکړئ. نو دا د ملګرو زه پوسټ وهم، نو یو شېبه ورته انتظار ورته کوم تر څو دا پوسټ شي او زما فیسبوک سټوري باندې ولګېږي. نو لږ به انتظار وکړو ملګرو. صحیح شو، دا کار خلاص شو. اوس زموږ سټوري باندې څنګه شوه ویډیو ولګېدله. اوس به راسو فیسبوک ته، فیسبوک به زه را خلاص کړم. فیسبوک مې را خلاص، زه به دا لږ ریفریش کړم. دا اوس ریفریش کوم ملګرو، دلته لیکلي یور سټوري، زه به پر خپل سټوري باندې کلیک وکړم. دا نه ملګرو هر ډول موبایل لپاره 5 ضروري کوډونه. زه په دې باندې لینک باندې کلیک کوم، لینک باندې کلیک کړئ ویب سایټ، نو په دې باندې به زه کلیک وکړم. اوس ورته وګورم ملګرو زمونږ ویډیو به ډایرکټ څنګه سي چلانده سي.
صحیح سمونګور دا هم څنګه کولی شي فیسبوک سټوري باندې یو لینک شیر کړو. نو دې طریقه باندې موږ کولی شو فیسبوک سټوري باندې لینک شیر کړو. نو هیله ده ملګرو دا ویډیو مو خوښه شوې او ښه مو ورته زده کړې وي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته د کومه په لوی یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.